السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو په ښه توګه کتلي وي او یو څه مو ترې زده کړي وي. نن بیا هم ګران شاګردانو د اکټیو 1 انګلیسي کتاب تدریس ته په دې هیله چې یو څه ترې زده کړئ. ګران شاګردانو، نن درس ډېر مهم ده او دا درس لږ ډېر هم ده، خو ګران شاګردانو دا درس تاسو مه پرېږدئ، تر اخره پورې وګورئ. ډېر مهم شیان درته کې راځي. دا ټول درسونه چې دې وروسته راځي دا ډېر مهم دي او ډېر مهم شیان دي کې. ګران شاګردانو، که تاسو په درس سم پوهېږئ نه یا زموږ تدریس په اړه کومه پوښتنه لرئ، زموږ تدریس تېز وي او یا کوم درس کې کومه غلطي وي، نو هیله کوو تاسې موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. انشاءالله موږ وکولی شو تاسو کمنټ ته زر تر زره ځواب درکړو. ښه ګران شاګردانو، راځو نور وخت نه ضایع کوم، په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوستم لوست ته ګران شاګردانو، کتاب صفحه دغه ده، دا لومړۍ صفحه ده. ګران شاګردانو، کله تاسو سره کتابونه نه وي نو تاسو کولی شئ له دې صفحې څخه ګټه واخلئ. ښه ګرانو شاګردانو، items 11 and 12 برخې دي. ګران شاګردانو، نن دوه برخې ویل کېږي، یعنې دا دوه برخې ویل کېږي، بیا دغه دوه برخو وروسته چې راځي بیا هغه راځي ریویژن ټیسټ راځي، یعنې بیا کتنې تمرین راځي. دا دوه برخې 11 او 12 برخې دي. دا آیټم اس ګران شاګردان دا ځکه ورسره واوستله چې دا برخه آیټم یوه برخه به وه، خو نن دوه برخې دي، 11 او 12. دا اس ګران شاګردانو، اس او ای اس دا ډېر نومونه څنګه کوي په جمع بدلوي. مثلا آیټم برخه اس دې ورسره کو برخې. او ګران شاګردان، تاسو کتاب ته پام وکړئ، دا د 11 او 12 منځ کې داسې علامه ده، داسې دا ګران شاګردان څرنګه د او معنا ورکوي، ان ډي ګران شاګردان، یعنې او موږ په پښتو کې وایي او. دا ګران شاګردان دې لپاره لیکي چې یو خو جمله لنډه ولیکل شي او بل زر ولیکل شي، ځکه چې دا اینډ دا په انګلیسي کې څرنګه ده ډېر استعمالېږي. دوی د یو طریقه ورته رامنځته کړله چې ما چې دغه طریقه ان سمبول چې هغه ورکوي د او معنا ورکوي. ښه نو ګران شاګردانو، نن په څه کې خبرې کېږي؟ په اټ از ناټ خبرې کېږي. اټ از ناټ څه کې خبرې کېږي ګران شاګردانو؟ اټ از ناټ دغه نه ده. ګران شاګردانو، تاسو په تېر درسونو کې چې ویل دیسزم ویل او مثال اټیزم ویل، دغو پوښتنو ته به څرنګه مثبت او منفي جواب ورکېدو. په تېر درس کې ګران شاګردان تاسو ویل چې دوه پوښتنې به کېدې چې اول پوښتنې ته به منفي جواب ورکېدو، دویم پوښتنې ته به څرنګه کېدو منفي جواب ورکېدو، او بیا به څرنګه دریم پوښتنې څرنګه کېدو مثبت جواب ورکېدو. ښه نو ګران شاګردان، هلته څرنګه ده نن یوه پوښتنه کېږي، خو په چیش کې پوښتنه کېږي، بیا هم په چیش کې پوښتنه کېږي، په ایز دیس کې پوښتنه کېږي، په ایز دیس کې څرنګه ګران شاګردانو بیا هم په ایز دیس باندې پوښتنه کېږي. اول پوښتنه هغوی کړې ده، مثال یې رااخیستی ده، ایز دیس ان ایروپلین. ښه ګران شاګردان، اوله پوښتنه په څه شوې ده؟ په ایز دیس باندې شوې ده، یعنې دغه شی بیا هم ورته څرنګه ده اشاره یې ورته کړې ده. مثال دغه شی ورته لنډ ده خو یو ده، ایز دیس ان ایروپلین. ایروپلین ګران شاګردان تاسو پوهېږئ چې درسونو کې دا تاسې وویل چې دا شیش ته ویل، طیارې ته یې ویل. دلته پوښتنه شوې ده چې آیا دغه ده یوه طیاره؟ نو جواب ګران شاګردانو څرنګه ده؟ اول جواب ورته څرنګه ده؟
ورته منفي ده او جواب ورته منفي هم ده او جواب هم پسې ورکوي په عین حال کې. نو ورته وایي چې نه دغه طیاره نه دا طیاره نه ده. it is not an aeroplane. دغه طیاره نه ده. مخکې به ګرانو شاګردانو ما داسې ورته ویل چې نه it is not نه دغه نه ده. نن ګرانو شاګردانو څرنګه ده خپله نوم هم سره لیکل سوی دی چې نه دغه نه ده. دا ټول ورسره لیکئ نه هم دا نو دا هم ګرانو شاګردانو ته نه تاسو سره استعمالوئ. چې مثال چا پوښتنه وکړه او ته لنډ جواب ورکړي چې آیا دغه دا یو طیاره ته ورته نه مثال ورته ووایه چې بیا دغه ته ضرورت هم نشته. خو تاسو د پوهې لپاره ګرانو شاګردانو چې بېرته جواب بیا په چی شته ورکوئ چې پوښتنه په دغه وشي اس دیس باندې پوښتنه وشي ته بیا جواب چی ورکوئ چې په دیس باندې جواب ورکوئ چې دیس از ناټ په دیس به ګرانو شاګردانو څرنګه جواب نه ورکوئ دیس باندې چې دیس از ناټ. په دغه به څرنګه جواب تاسو نه ورکوئ دیس از ناټ یعنې دغه نه ده. ځکه ګرانو شاګردانو چې دغه شی چې وسته معلوموي دا څرنګه دې څخه د اټ دا معلوموي چې دا یو شی ده یعنې انسان نه ده دغه چې ده یو شی ده یعنې it is not an aeroplane یعنې دغه نه ده یوه طیاره. په دیس کې ګرانو شاګردانو ځواب تاسو ورکوئ ته داسې بیان چې دغه نه ده یوه طیاره. دلته خو بیا شی معلوم نه کړو بیا دې اشاره ورته وکړه. نو ګران شاګردانو تاسو به څرنګه کوئ کوشش به جواب ورکوئ په اټ به جواب ورکوئ it is not an aeroplane نه دغه نه ده یوه طیاره. هغسې ګران شاګردانو جواب ورته څرنګه ده ورته مثبت ده چې it is جواب ګران شاګردانو بیا هم چې په هغه چې it is a chicken. چیکن ګران شاګردان چې ته وایي چرګې وړکي بچي ته چې وایي چیکن وایي. یو ګران شاګردان هین و هین چې ته ویل چرګې ته ویل دا چې ته وایي چیکن او چرګ چرګوړی خو چرګوړی ورته ته چې ورته وایي هغه ته چیکن وایي. it is a chicken دغه دا یو چرګوړی. تاسو ګران شاګردان دویمه پوښتنه سوې ده is this a car وای آیا دغه دا یو چې موټر کار خو ګران شاګردانو تاسو پېژنئ چې ته وایي موټر ځکه د تېر درسونو مخکې هم تاسو ټول ګران شاګردانو چې دا کوم نومونه چې راځي دا به تاسو سم زده کوئ ځکه چې په راتلونکو درسو کې یعنې په انګلیسي کې ستاسو لغات نه یې زده ستاسو په ایز باندې هم پوه یاستئ په دیس باندې هم پوه یاستئ استعمالولی هم څه یې پوښتنه هم پرې جوړولی څه یې خو ستاسو ګرانو شاګردانو نوم د یو شي نه یې زده نو په انګلیسي بیا انګلیسي ژبه تاسو ته ډېره څرنګه کېږي سختېږي. تاسو باید د دغو ټولو نومونه هم زده کړئ او تلفظ چې موټر څرنګه ویل کېږي کار او سپیل چې دا څرنګه لیکل کېږي CAR کار داسې نه یې ستاسو داسې لیکلی چې کار موټر ته وایي نه ګران شاګردان CAR داسې به لیکئ تلفظ به هم زده کوئ او سپیل هم. ښه ګران شاګردانو پوښتنه سوې ده چې is this a car آیا دغه دا یو موټر نو جواب ورته څرنګه ده منفي ده چې نه it is not a car دغه نه ده یو موټر it is ګران شاګردانو په دې به جواب نه ورکوئ this is not a car دغه نه ده پیټ به یې بېرته جواب پیش ورکوئ پیټ it is a wheel
دغه دا یو ویل ګران شاګران چې ته وایي مثال چکې ته مثال اوسپنې د سایکل ټیر ته نه وایي چکې ته ګران شاګران چې وایي ویل وایي د تاسې په شکل کې هم وینئ دغه ته چې وایي ویل وایي چې دغه ده نو جواب یې څرنګه ورته وکړه چې اټ از ا ویل دغه ده یو ویل چکې ته ګران شاګران چې وایي ویل WHEEL ویل درېیمه پوښتنه ګران شاګرانو سوې ده is this an is this an orange دغه دا یو اورنج ګران شاګرانو تاسو پوهېږئ چې درسونه کې ویل چې دا چیش ته ویل اورنج یې مالټې ته ویل پوښتنه شوې چې آیا دغه دا یوه مالټه نو جواب ورته منفي ده چې نه it is not an orange دغه نه ده یو مالټه it is a banana بنانا ګران شاګران چې ته وایي دا یو مالټه وه یو اورنج چې ته ویل مالټې ته ویل او بنانا ګران شاګران چې ته وایي کیلې ته وایي کیلې ته ګران شاګران چې وایي بنانا وایي it is a banana تلفظ یې څنګه کېږي بنانا دغه دا یوه کیله دغسې څلورمه پوښتنه یې ګرانو شاګرانو کړې ده is this a box آیا دغه دا یو بکس ګران شاګران چې ته ویل په اول مخ کې تاسې دا وویل بکس ته یې ویل صندوق ته یې ویل is this a box آیا دغه دا یو صندوق نو جواب ورته منفي ده چې نه it is not a box نه دغه نه ده یو بکس it is a basket دغه د یو باسکټ ګران شاګران چې ته وایي هغه شیان چې کیولیږي اضافه کاري شیان چې کیولیږي هغه ته ګران شاګران چې وایي اضافه کاري سطل خراب شیان بوتلونه چیز کې څړک له غاړې سره چې هغه ته چې وایي باسکټ وایي نو دا دلته اوله پوښتنه شوې چې دغه د یو صندوق دغه ته نو جواب ورته منفي ده چې نه it is not a box نه دغه نه د یو صندوق it is a basket دغه د یو سطل یعنې عادي صفاکاري صندوق ته چې وایي باسکټ هغسې شپږمه پوښتنه یې کړې ده دغه باسکټ خو ګران شاګران تاسو پوه شئ چې باسکټ چې ته وایي سطل ته وایي is this a dog's nose ګرانو شاګردانو دلته اوس لږ خبره شته کې تاسو خو وویل چې هلته پوښتنه کېده د یو شي په اړه کېده مثال یو شی به و لا به صندوق و لا به مالټه د یو شي په اړه پوښتنه کېده دلته درې پوښتنه کړې چې is this a dog's
او دلته ګران شاګردان بیا هم چې کارول ده اپاسټرافي کارول یعنې ټکی ورکړی ده او بیا یې اس لیکلی ده. دغه به ګران شاګردان ډېر نفر نه پوهېږي چې دا څه معنا تېر درسو کې هم درته راغلی وو تاسو ته دا اپاسټرافي استعمال سوی وه. دا ګرانو شاګردانو څه معنا دي سپي ملکیت کوي. Is this our dogs؟ آیا دغه ده یوه د سپي پزه ته نوز ګران شاګردان خپل پزې ته وایي ډاګز او اس یې ورته ورکړی ده دا څه معنا د سپي پزه. ګران شاګردانو که تاسو داسې ووایاست چې دا اپاسټرافي نه یعنې دا اس نه یي دلته او داسې وایي is this our dog nose؟ آیا دغه ده یو سپی پزه. دا ګران شاګردان بیا هېڅ معنا نه ورکوي. په انګلیسي کې دا قاعده ده کله چې اپاسټرافي راغله دا د هغه شي چې هر شي سره اپاسټرافي راغله دغه ورسره راغی اس ورسره راغی نوم و مثال لکه دا ډاګ او دلته اس و. دا ګران شاګردانو دا کوي د سپي ملکیت کوي چې دا پزه د څه شي ده د سپي ده. دلته ګران شاګردان په کوم پښتو کې وایي چې دغه ده یوه د سپي پزه دی ورسره وایي که نه دی د سپي پزه. خو ګران شاګردان په انګلیسي کې داسې بیا نشي ویلی که دغه اپاسټرافي نه یي بیا ته داسې نشي ویلی چې is this our dog nose؟ دغه ده یوه د سپي پزه. بیا دا داسې معنا ورکوي چې is this our dog nose؟ دغه ده یوه د سپي دغه ده یوه سپی پزه. بیا دا ګران شاګردانو هېڅ معنا نه ورکوي. همدغه اپاسټرافي ځکه راغلې ده چې دا د څه شي د پزه د څه شي ده د سپي ده د دغه شي ملکیت څرنګه ښیي د نوم د دغه هر شی سره چې د اپاسټرافي راغلې وه ګرانو شاګردانو د هغه ملکیت ښیي. ځینې شاګردان تاسو په تېرو درسونو کې وویل چې this is عمر دغه ده عمر this is his به مو ورسره استعمالول که نه his دغه ده د هغه ملکیت مو چې کول دغه ده د هغه سیسټر یعنې د هغه خور his sister د هغه خور به مو چې کول یعنې د عمر ملکیت به مو چې کول عمر ته خور به چې د عمر خور به چې راتله دا به څنګه راتله په هیڅ په واسطه به راتله. مثال هغسې د ښځې ملکیت به یې بیا هغه بیا پښې ښول هیر به ورسره راتلو. خو ګرانو شاګردانو دلته اپاسټرافي اوس سره راغلې ده دغه سره حیوان سره دلته راغلی چې is this our dogs؟ دا ګران شاګردان څرنګه به یې وایاستئ ډاګز به یې وایاستئ ډاګ به یې نه وایاستئ ډاګز نوز. دغه ده یوه د سپي پزه ځکه ګران شاګردان چې راځي چې دلته اپاسټرافي ورسره استعمال شوي. په دې هیله ګران شاګردان تاسو د دې په معنا څرنګه یاستئ پوه سوي یاستئ. یعنې هر څه چې اپاسټرافي راغله دا د هغه څرنګه کوي ملکیت یې کوي. مثال دلته چې بل شی د سپي پر شي هر شی مربوط وي مثال is this our dog ټیل آیا دغه ده یوه د سپي لکۍ مثال هر شی سپي پورې مربوط وي هغه تاسو دلته څرنګه کوی شئ ګرانو شاګردانو استعمالوی شئ په شرط دې چې دلته څرنګه وي دا اپاسټرافي دا څه معنا ګرانو شاګردانو یو شی څرنګه کوي لنډوي. له انسان سره هم راځي چې مثال دلته ګران شاګردانو یو انسان راځي د سپي ځای انسان هلک ولیکي چې is this a boy's nose؟ آیا دغه د یو د هلک پزه دلته به باید څرنګه وي اپاسټرافي ګران شاګردانو دلته ورسره یعنې دا اس به یې ورسره په کونج کې. ښه ګران شاګردانو دلته بیا هم جواب ورته څرنګه ده ورته هغه ده منفي ده چې نو it is not a dog's it is no it is not a dog's the spi nose څه معنا پزه دغه نه ده د سپي پزه. نو جواب څرنګه ده ورته چې it is a dog's tail ګران شاګردانو تاسو پوهېږئ دا چیش ته وایي لکۍ ته وایي.
نو دغه ده جواب ورته څرنګه سوی ده چې it is a dog's tail دغه ده د یوه د سپي لکۍ یعنې پزه د سپي پزه نه وه د سپي لکۍ ده نو ګران شاګردان دغه استاسو درس په دې هیله چې پوه سوي یاستئ په اپاسټرافي هم پوه سوي یاست چې دا چیرې استعمالیږي او ګران شاګردان داسې نه وي ستاسو هر شي سره چې اپاسټرافي استعمال شوه د هغه شي څرنګه ښه ملکیت کوي داسې ګران شاګردان نه استعمالیږي دلته تاسو مثال هلته ټیل لکۍ سره اپاسټرافي استعمال کوي بیا وایي چې دغه ده یوه د سپي پزه نه ګران شاګردانو بېرته د هغه شي ملکیت کوي مثال دا لکۍ وایي چې چا ده د چی ده سپي ده دلته اپاسټرافي هم له ډاګ سره استعمال شوی ده یعنې سپي سره ډاګز سپیل به یې ګران شاګردان څرنګه کوئ ډاګز تلفظ ښه نو ګران شاګردانو دغه استاد د نن ورځې درس په دې هیله پرې پوه سوي یاستئ او که بیا هم کومه پوښتنه لرئ د درس په هکله نو موږ ته په کمنټ کې ولیکئ انشاءالله موږ به وکولی شو ستاسو پوښتنې ته زر تر زره ځواب درکړو تر بل درسه مو الله عمل شه ښې چارې ولرئ